مال ارمان پس ارمان راشي چې په سپرلی باندې خزان راشي مالا ارمان پس ارمان راشي چې په سپرلی باندې خزان راشي چې ستا ستم خپل وفا ته ګورم چاتر ډالۍ وي چې ستا ستم خپل وفا ته ګورم اوخ کې مې تړ مې په ګریوان راشي. السلام علیکم ملګرو، ستاسو ورور ستاسو ملګری اکرم علي ما او دا وخت موجود ما د سوات مدین په سیمه باندې او یقینا چې تاسو یې پیژنئ امیر دردمند صاحب کومو ملګرو چې د هغوی د تعارف په باره کې تپوسونه کول غواړي تاسو ته په ډسکرپشن کې لینکس میلاویدلی شي، تاسو د دوی هغه اولنۍ مرکه کتی شئ. به هر حال کوشش به کوو چې د دوی نه داسې نوي څه واورو. د ډیرو ملګرو په فرمایش باندې راغلی ما د دوی خواته او دا وخت موجود ما په مدین کې، نو امیر دردمند صاحب ته په خپل پروګرام لږ انتظار کې هرکلی ویم. اکرم علي رو تاسو یو جهان مننه کوم چې راغلی موږ سره په دویم ځل باندې مرکه را جوړه کړه. نو ستاسو مننه ده که ښکلی خوشګوار موسم دی. نو زه به دا یو په دې یو ټپه سره به چې کوم زمونږ سعودي کې دوبۍ کې هر ځای کې مسافر رور دی هغوی ته به دا یو غزل ډالۍ کم او بیا خاص کر عطیف جانې رور ته دې دا ډالۍ ووایي چې زما د دواړو سترګو توره زما د دواړو سترګو توره د زړه ټکوره زه بې کور درپسې شومه. دې پسې دا غزل دی چې د سرو والی مې په کار نه دي بابا، د سرو ګوتۍ مې په کار نه دي بابا. مننه. د سرو والی مې په کار نه دي بابا، د سرو ګوتۍ مې په کار نه دي بابا. راشه چې ستا په سنګل خوب وکړمه ډېر روپۍ مې په کار نه دي بابا. راشه چې ستا په سنګل خوب وکړمه ډېر روپۍ مې په کار نه دي بابا. خالی جیب او تش لاس کور ته راځه هېڅ د دوبۍ مې په کار نه دي بابا. مننه. خالی جیب او تش لاس کور ته راځه هېڅ د دوبۍ مې په کار نه دي بابا. او نه نه هغه مه راوړه خو تش راشه د لاس ګړۍ مې په کار نه دي بابا. مننه کوم. وایي نه نه هغه مه راوړه خو تش راشه د لاس ګړۍ مې په کار نه دي بابا. او خیر دی اختر بخپیال بخپې تیر کړمه خیر دی اختر بخپیال بخپې تیر کړمه نوي سپلی مې په کار نه دي بابا. او دې پسې دا بل یو غزل دی دا به درته په دې ټپې سره رالی کړم چې وایي تا واده وکړو زه دې هیر کړم تا واده وکړو زه دې هیر کړم زه به د غم ټالۍ وهمه مړ به شمه. مننه. په دې پسې دا غزل دی چې وایي د ډېرو خلکو یاره بېکاره ګنهګاره د ډېرو خلکو یاره بېکاره ګنهګاره تا وویستم د کاره بېکاره ګنهګاره د ډېرو خلکو یاره بېکاره ګنهګاره تا وویستم د کاره بېکاره ګنهګاره. بیا سترګې تورې نه کړې زه نور به لیونی شم بیا سترګې تورې نه کړې زه نور به لیونی شم بیا ځان نه کړې سینګاره بېکاره ګنهګاره. بیا سترګې تورې نه کړې زه نور به لیونی شم بیا نه کړې ځان سینګاره بېکاره ګنهګاره. اوس مینت زه چاته نه کړم مینت زارې مې پرېښي زه په خپله لاره بېکاره ګنهګاره. اوس مینت زه چاته نه کړم مینت زارې مې پرېښي زه په خپله لاره بېکاره ګنهګاره. او پاګل رانه جوړ شوی د ځان سره لګیا یم پاګل رانه جوړ شوی د ځان سره لګیا یم چې یاره 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 بېکاره ګنهګاره. مننه. وایي پاګل رانه جوړ شوی د ځان سره لګیا یم چې یاره 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 بېکاره ګنهګاره. اوس نه راځي جانانه پس له مرګه مې را نه شي اوس نه راځي جانانه پس له مرګه مې را نه شي بیا نه شي توبهګاره بېکاره ګنهګاره. اوس نه راځي جانانه پس له مرګه مې را نه شي بیا نه شي توبهګاره بېکاره ګنهګاره. یو زه دې یم میندلی زما د جانان غمه یو زه دې یم میندلی زما د جانان غمه دا څه کوې ناکاره بېکاره ګنهګاره. یو زه دې یم میندلی زما د جانان غمه دا څه کوې ناکاره بېکاره ګنهګاره. لاول یې ماته ویلې دردمند زه خو ستا یم لاول یې ماته ویلې دردمند زه خو ستا یم اوس بل ته شوه تیاره بېکاره ګنهګاره. ملګرو دغه و امیر دردمند صاحب او غواړو چې نور ترې هم څه واورو او د دوی په شاعرۍ کې یو قسمه درد پروت دی
لکه څنګه چې دوی تخلص دی چې دردمند، نو یقینا دوی داسې شاعري کوي چې هر هغه کس پیږي چې چا په سختو کې ژوند تیر کړی وي او چا په غربت کې وخت تیر کړی وي، نو یقینا چې د دوی شاعرۍ په لفظ باندې به پوهیږو. نو دغه یو دوه شعرونه به ووایم او بیا به دوی له بلنه ورکړم چې نور هم داسې خوندور سطحې واورو او مسافرو او وطنوال کلیوال ملګرو ته یې ډالۍ کړي. وای په خپل وجود کې خپلې سات ته ملامت شوما، په خپل وجود کې خپلې سات ته ملامت شوما، زه چې مړ نه شوم نو تا ته ملامت شوما. په خپل وجود کې خپلې سات ته ملامت شوما، زه چې مړ نه شوم نو تا ته ملامت شوما. ما د هوا نه په خپل کور کې ډیوه نه ساتله، ما د هوا نه په خپل کور کې ډیوه نه ساتله، بس خو چې مړه شوه نو رڼا ته ملامت شوه. نو امیر دردمند صاحب لا بیا بلنه ورکو چې ستاسو ته داسې خواږه او خوندور شعرونه در ډالۍ کړي. نو ټایم چونکې لږ دی خبرې به کول نه غواړم، خو دا به د شعر سره به درته دا یو نیمګړی غزل ډالۍ کړم چې وایي زړه به وڅیرم او تا به زړه نه لرې کړمه، زړه به وڅیرم سینه به وڅیرم او تا به زړه نه لرې کړمه، ما له خو نور څه طریقه د هېرېدو نه راځي. او دې پسې دا نیمګړی غزل دی چې چونکې تازه دی ځکه نیمګړی دی، بېګا مې لیکلی وایي چې غریبي نه کوم صبر کوم، چې زه دیاړي نه کوم نو صبر کوم، چې غریبي نه کوم نو صبر کوم، چې زه دیاړي نه کوم نو صبر کوم. زه خو یې نه غواړم خو خېټه غواړي، زه خو یې نه غواړم خو خېټه غواړي، چې مزدوري نه کوم صبر کوم. مننه. زه خو یې نه غواړم خو خېټه غواړي، چې مزدوري نه کوم نو صبر کوم. د چا یادونو داسې کړی یمه، د چا یادونو داسې کړی یمه، چې خودکشي نه کوم صبر کوم. مننه. د چا یادونو داسې کړی یمه، چې خودکشي نه کوم صبر کوم. زه خو د عشق په جوارۍ پایمه، چې جواري نه کوم صبر کوم. زه خو د عشق په جوارۍ پایمه، چې جواري نه کوم صبر کوم. دردمند د زړه بوج به پسه سپکوم، دردمند د زړه بوج به پسه سپکوم، چې شاعري نه کوم صبر کوم. ډېره ډېره مننه. حاجي دا و ډېر محترم امیر دردمند صاحب، یقینا تاسو د دوی نورې ویډیوګانې هم خوښې کړي دي او تاسو دوی له دومره مینه ورکړه چې دوی کوشش کوي چې پښتون ولس دپاره داسې شعر ولیکي چې څومره هم نوی کل را روان دی، لس 15-20 کاله پس چې کم کسان شاعرۍ طرف ته راځي، نو یقینا هغه به د دوی د شاعرۍ نه څه نه څه سبق اخلي. او کوشش به کوو چې بیا د داسې ملګرو سره کینو، داسې خوږې خبرې ترې ریکارډ کړو او تر تاسو یې ضرور رسو. په دغه یوه ټپه به درنه اجازت واخلم چې ناڅاپه ولې په خندا شوې، ناڅاپه ولې په خندا شوې، راته ښکارېږي د یارۍ کوي لوظونه. ما او زما خوږ ملګري امیر دردمند صاحب او کیمرامین سدیس خان له اجازت ورکوي، په لوی الله مسپارم، د الله په امان.